زه هم غواړم د کونړ په سیند باندې بند جوړ شي. دا په څه شي باندې جوړو؟ زه دا غواړم په 10 افغانیو درته جوړ کړم. 100 افغانیو کې 10 افغانۍ ورکړه، کونړ سیند دې جوړ لې. دا راسره منې؟ وبه نه منې که نه؟ څنګه دا اوس چې موږ او تاسو دغه خپل موبایل ته 100 افغانۍ کارت جمع کوو، هغې کې 10 افغانۍ دا اوس دولت بودیجې ته ځي. راځئ دا 10 افغانۍ په ځای 10 ورسره نورم کو، دا 10 ته نورم خرابات کو. دولت دی داسې یو سیستم جوړ کړي، داسې یو شارټکوټ دی جوړ کړي چې کله زه هم کارت جمع کوم 10 افغانۍ خو اوس رانه کټ کړئ، 10 دې ورسره نور لاړ شي. دغه 10 افغانۍ چې نورې ځي دا د زما د کونړ د سیند باندې د بند جوړولو په خاطر د هغه اکاونټ ته لاړ شي. بس دا اکاونټ درنه موږ غواړو. ټول قوم دې قرباني ته حاضر دی. که چېرته ځوانانو زما ویډیو ویني او راسره موافق یاستئ، ویډیو سره خپره کړئ د څو پورې ټولو چارواکو ته ورسیږي. دغه اوبه چې زمونږ په کلونو په لسګونو کلونو دغه اوبه زمونږ ناحقه روانې دي، بغیر د دې چې موږ ته ضرر رسیږي، موږ ته فایده نه ده رسېدلې. زمونږ ځمکې وړي دي، زمونږ کورونه وړي، زمونږ ورونه، زمونږ بچي وړي، زمونږ مالونه وړي دي. اوس نه غواړو، اوس غواړو چې خپلې اوبه مهار کړو، که په هر قیمت باندې، که زمونږ د سرونو په قیمت باندې هم وي، دا اوبه باید مهار شي. څنګه مهار کېږي؟ مخکې مې هم ویلې. راځئ موږ خپل د 10 افغانیو نه سره تیر شو. اوس 10 افغانۍ رانه کټ کېږي، 10 افغانۍ د نورم کټ شي د کونړ پر سیند باندې د بند جوړولو په خاطر باندې. زه دا باوري یم چې دې لپاره زموږ ټول ورونه او خویندې حاضرې دي. فقط حکومت دې څه وکړي، یو اکاونټ دې راته جوړ کړي او مشخص یې. موږ په 1 کال کې نه غواړو درڅخه، موږ په 2 کلونو کې نه غواړو، موږ په 3 کې نه غواړو، موږ درنه په 10 کلونو کې غواړو چې کله هم دغه پیسې دې جمع کړې، دومره پیسې جمع شوې چې پوه شوې د کونړ د سیند دغه باندې دا بند جوړولو مصرف وځي، نو هغې نه وروسته پې کار شروع کړه. موږ یې زر نه غواړو، صبر کو، حوصله کو، دومره صبر هم درته کړی، نورې هم کوو. یو اکاونټ بل هم غواړو. زموږ هغه تجاران ورونه، زموږ داسې ورونه خویندې شته دي چې هغې سره پیسې ډېرې دي، غواړي وطن په آبادۍ کې مصرف کړي. مستقیما ادرس به ورته ورکړي، اکاونټ به ورته وښیي، کیدای شي هغې ورته 1 2 لکه 3 لکه په لکونو ډالر، زموږ افغانانو کې دا غیرت الحمدلله شته، نړۍ کې نوم لري، په لکونو ډالر به ورته جمع کړي. هغه به ځان ته اکاونټ وي، او چې کومې د موبایل نه کټ کېږي دا به ځان ته وي. په مخکې مې درته ویل 1 کال کې دې جوړ نه سي، 10 کلونو کې دې جوړ سي. خوب بند غواړو. زه پوهېږم مشکلات شته، قرباني پکې راځي، زه پوهېږم دې لپاره تخنیکي ټیمونو ته ضرورت شته، دې لپاره پلان ته ضرورت شته. ټول دې وکړي، ته دولت یې، ته یې باید راته وکړې. قوم یې درڅخه غواړي، دا ملت یې درڅخه غواړي، نور نسي کولی. زغم ولري، حوصله ولري، دا زموږ خپل حق دی. او موږ غواړو چې د کونړ په سیند باندې بند راته جوړ سي. موږ غواړو چې دغه بند په جوړېدو سره د برېښنا خاوندان سو. موږ نه غواړو د ازبکستان ته د کال 100 میلیونه ډالر ورکړو. موږ نه غواړو تاجکستان ته په 100 میلیونه ډالر ورکړو. نه غواړو ایران ته په 100 میلیونه ډالر ورکړو. هغه ډالر چې تالته مصرفوي د کالې، هغه موږ غواړو بیرته زموږ خپل په ملک کې موږ ته روغتونونه پې جوړ سي، موږ ته پې ښوونځی جوړ سي، موږ ته پې پوهنځی جوړ سي، موږ ته پې پوهنتونونه جوړ سي، موږ ته پې سړکونه جوړ سي، او زموږ وطن پې آباد شي. فقط هغه پیسې چې هلته مصرفېږي هغه باید دلته مصرف شي. موږ خپل د جبه دې ته تیار یو، دې قربانۍ ته تیار یو چې خپل د خولې مړۍ موږ په دغه ځای کې مصرف کړو، نیمه یې کړو در سره، تر څو پورې زموږ دغه عزت او دغه ابرو مو پر ځای شي. او فقط دا د ټول ملت غوښتنه ده. هغه ځوانان چې ما سره په دې کې موافق یې، زما ویډیو سره خپره کړئ تر څو پورې ټولو چارواکو ته ورسیږي، او په دغه غټ کار کې انشاءالله سره ټول یو موټ او یو قدم شو. هر رنګ سختي سختي چې راځي دونه مو ګاللې دي، نهایي یو 15 کاله نور. زه خپله دې قربانۍ ته تیار یم، که تاسو هم تیار یې ویډیو سره خپره کړئ. بسم الله.